امامانو سی چل کړی دی په امت کې صرف څلور امامان نه دي امامانو صرف دا چل کړی دی چې کوشش کړی دی د قرآن او د حدیث ته واضح کولو الله دې هغوی له جنتونه ورکړي هغو غریبانو خپل کوشش کړی هغوی یو ځای کې دا نه دي ویلي چې موږ دومره مضبوط راونیسئ اگر که زموږ خبره غلطه وي تاسو راونیسئ څوک دې ثابته کړي څوک دې وښیي ځه دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د تقلید دعوی چې کوي او د امام شافعي او امام مالک ودې ښیي چې دوی په یو ځای کې دا خبره کړي چې زموږ خبره مضبوطه راونیسئ اگر که د قرآن او حدیث خلاف وي بلکې الټه خو هغوی دا دعوت کړی دی امام ابو حنیفه رحمه الله په مخه دا خبره کوله چې کوم ځای کې تاسو زما خبره د الله د خبرې خلاف ولیده یا زما خبره د پیغمبر د خبرې خلاف وه یا زما خبره وي د صحابه کرامو د خبرې خلاف وي زما خبره دیوال له راچوه د امام ابو حنیفه زموږ تربیت کړی دی او مشهوره خبره د امام ابو حنیفه چې اکثر عوامو ته معلومه ده اذا صح الحديث فهو مذهبي چې صحیح حدیث ته ملاو شو امام ابو حنیفه دا زما مذهب دی د امام ابو حنیفه په مذهب پسې داسې مه ګرځئ چې کتابونه لټئ په هغه دې الله د رحمتونو باران راوري خو مسله اسانه کړې ده وی وګوره چې کوم ځای کې راته صحیح حدیث ملاو شو دا زما مذهب دی عمل پرې کوه بس دا د امام ابو حنیفه مذهب دی استاد یو حدیثو کتاب کولاو کو او بای کې یو حدیث مخې ته راغی چې سند یې صحیح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار داسې کوو امام صاحب وایي ګرځه مه تپوسونه مه کوم دقه حدیث زما مذهب دی د امام ابو حنیفه زموږ تربیت کړی خو دې مولیانو چا ښه ورانه کړې ده دوی په امام ابو حنیفه باندې بیا دا خبرې ورتپلي دي او د یوې خبرې ورسره سند نشته امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک امام احمد او نور امامان چې څومره دي یو هم چېرته د ړوند تقلید طرف ته دعوت نه دی ورکړی دغه به وي دا امام احمد بن حنبل رحمه الله څه ناشنا خلک وایي زما تقلید مه کوئ او مه د امام اوزاعي او مه د سفیان ثوري او مه د بل او د بل علم د هغه ځینې زده کوي وي د کوم ځینې چې دقه امامانو زده کړی دی امامانو دین د کوم ځینې زده کړی قرآن او د حدیث قرآن او حدیث نه وي دین زده کوي کوم ځینې چې د امامانو زده کړی دغه شان د امام شافعي نصیحت دغه شان د امام احمد بن حنبل د امام مالک او د نور امامانو د ټولو دا نصیحتونه